بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ به یاست. نن زموږ تاسې د کروي هندارو اخرنۍ موضوع ده. موږ تاسې د کانکور پر یو شمېر سوالونو باندې بحث کوو، پر یو شمېر تخنیکونو باندې بحث کوو د خیر سره. نو راځئ د درس طرف ته، د درس تر پایه سره مل اوسئ. درنو زده کوونکو په کانکور کې یو شمېر سوالونه راځي، نو تاسې باید د یو شمېر تخنیکونو سره بلد یاست. ځینې وخت یو څوک سوال حلوي، د سوال د حل لپاره وخت ډیر ځینې ضایع کیږي. نو په کانکور کې ډیر یو څو مهم نکات دي چې تاسو باید د وخت لحاظ وکړئ. یو شمېر کانکوري تخنیکونه مو زده، یو سوال څنګه کولی شو په لنډه طریقه باندې حل کړو. نو په دې اړوند باندې ما تاسو ته یو شمېر موضوعات راخیستي دي. په دې کې به موږ تاسو پر دغه باندې بحث وکړو د خیر سره. یو څو د کانکور سوالونه مې هم راخیستي دي، پر دې باندې به هم موږ تاسو بحث وکړو. اول راځو د کانکور یو سوال دی، داسې راغلی دی، وایي که چیرې جسم د کروي محدبې هندارې مخ ته واقع وي نو د تصویر ځانګړتیاوې عبارت دي. نو تاسو باید د محدبې هندارې د ځانګړتیاوو سره پوره آشنا یاست. په کانکور کې موږ تاسو ته سوالونه راځي، ځینې وخت د سوال دوه جزونه صحیح، لکه په دا مثال کې تاسو ګورئ وایي د کروي محدبې هندارې د تصویر ځانګړتیاوې. نو د تصویر ځانګړتیاوې په محدبه هنداره کې همیشه یو تصویر جوړیږي. موږ تاسو ویلي دي چې تصویر همیشه راسته دی، مجازي دی او تر جسم کوچنی دی. دلته موږ ګورو مجازي او صحیح دی، صحیح دی، مجازي تصویر خو جوړیږي. دوهم راسته او لوی دی، یا دا جز نه دی صحیح ځکه چې هغه راسته او کوچنی وي. دریم جز وایي مجازي دی، راسته دی او تر جسم لوی دی، دا هم نه دی صحیح ځکه جسم تر جسم لوی نشي کېدلی. څلورم وایي راسته دی او تر جسم کوچنی دی. نو موږ تاسې ګورو البته دلته مجازي هم دی، راسته مجازي او تر جسم کوچنی. نو موږ تاسې ګورو په دې ځای کې که چیرې موږ تاسې ګورو اول جز هم صحیح کېږي، څلورم جز هم صحیح کېږي. نو تاسې به کوم یو صحیح کوئ؟ موږ تاسې په کانکور کې که سوال راځي سوال ته ګورو چې یو موږ تاسې سم جز لرو، بل سمتر جز لرو او بل سمترین جز لرو. نو تاسې به په هغوی کې ګورئ چې سمترین راغلی هغه باید صحیح کړئ. نو موږ تاسې که وګورو مجازي هم صحیح دی، دا هم صحیح دی، خو دا سمترین جز دی. نو موږ باید دغه څلورم جز ورته صحیح کړو. دوهم سوال دی، وایي که جسم د مقرې هندارې په محراق کې واقع وي نو د تصویر یې چیرې او څنګه تشکیلیږي؟ جسم د مقرې هندارې په محراق کې دی. نو موږ ویلي وه که جسم په محراق کې وي، دوهم حالت که ستاسې یاد وي، تصویر چې دی هغه په لای تناهي کې جوړیږي. خواص یې موږ تاسې ویلی چې راسته سرچپه دی، حقیقي دی او تر جسم لوی، په لای تناهي کې وړاندې سره کته کوي نو هلته جوړیږي. نو ګورو په محراق کې حقیقي او معکوس یا، په انحنا مرکز کې حقیقي او مساوي یا، په بې نهایت کې جوړیږي حقیقي دی، معکوس دی او کوچنی کوچنی هم نه دی، هغه تر جسم لوی جوړیږي. په بې نهایت کې حقیقي، معکوس او تر جسم لوی. څلورم جز باید ورته صحیح کړو. په بل سوال کې موږ تاسو ته راغلی دی، وایي که د مقرې هندارې د انحنا شعاع 60 سانتي متره او د جسم فاصله 15 سانتي متره وي نو د تصویر فاصله له هندارې څخه لاسته راوړي. د دې دپاره موږ تاسو چې دا سوال حل کړو یو شمېر تخنیکونه موږ تاسو وینو. که چیرې په همیشه په سوالو کې تاسو ته فی د جسم فاصله تر محراقي فاصلې کمه وه په مقره هنداره کې، البته که جسم د محراقي فاصله کمه وه نو دا معنا چې دی په محراقي فاصله کې پروت دی. په محراقي فاصله کې که تصویر فروت جسم فروت وي همیشه موږ تاسو وایي د اول حالت دی، تصویر د جسم شاته جوړیږي، د هندارې شاته جوړیږي او هغه به مجازي. نو چې مجازي دی کیو باره منفي علامه اخلي. نو دا به هم په یاد وي، که د جسم فاصله تر محراقي فاصلې کمه وه نو کیو منفي راځي. دلته ګورو د جسم فاصله 15 سانتي متره، محراقي فاصله انحنا شعاع 60 ده. محراقي فاصله خو نو د دې نیمایي جوړیږي. اف چې دی هغه د ار پر 2 څخه عبارت دی. نو چې د ار پر 2 څخه عبارت دی تقریبا هغه بره 10 سانتي متره کېږي. نو محراقي فاصله 10 ده او د جسم فاصله 15 ده. پی مې مساوي ده په 15 سانتي متره سره. نو موږ وایو چې که پی تر اف کوچنی و نو دلته به کیو منفي راځي. نو په دې ځای کې موږ ګورو مثبت 10 او مثبت 60 نه صحیح کېږي، منفي 60 یا منفي 10، په دې دوه کې باید یو صحیح شي. یو بل جز ته موږ تاسې باید فکر وکړو، که چیرې د جسم فاصله د محراق د فاصلې د نیمایي سره مساوي وه، کوچنی خو دی، که د محراق د فاصلې نیمایي وه یعنی جسم خاص د راس او د محراق په منځ کې پروت، په منځنۍ نقطه کې پروت، نو په دا وخت کې وایي کیو مساوي په اف سره دی. نو اف موږ تاسې ګورو 10 سانتي متره، دلته موږ تاسې ګورو چې منفي او 10 سانتي متره، دا جز ورته صحیح کوو. خو د دې لپاره چې محاسبه اسانه دغسې دا خو یو کانکوري تخنیک دی چې باید ستاسې زده وي. نو په دا ځای کې موږ اسانه ویلی شو چې کیو بله یو خو منفي دی او بل د محراق سره مساوي 10 سانتي متره دی.
خو د دې لپاره چې دا جزء حل کړم نو موږ تاسې راځو د کانکور سوال د محاسبې دپاره نو ستاسې باید محاسبه هم زده وي. محاسبه به زه درته اجرا کړم. د دې لپاره موږ تاسې د مقررې هندارې عمومي فورمول 1/p جمع 1/q مساوي په 1/f سره راخو. نو 1/p د فی قیمت چې دی هغه مساوي په 15 سانتي متره 15 جمع 1/q q نه لرو غواړي راڅخه د تصویر فاصله مساوي کیږي په 1/f د f قیمت مو پیدا کړي چې هغه مساوي دی په 10 سانتي متره سره. نو د q قیمت که پیدا کوو دی د لې پرېږدو 1/10 اخواته لرو دا بل چور واړو منفي 1/15 بس دواړو ته مشترک مخرج 10 نیسو نو 10 که ونیسو 10/10 باندې مساوي په 1 سره منفي 10/15 باندې 2 په 1 کې دا 2 1 منفي 2 دا منفي 1/10 دواړه خو د مساوات کسر چپه کړو نو q به مو مساوي سي په منفي 10 سانتي متره سره. موږ تاسو ګورو چې جواب موږ تاسو منفي 10 سانتي متر په لاس راوړي. نو دا یو لنډ اسانه تخنیک دی چې تاسو په کانکور کې باید زده وي. که چیرې فی تر اف کوچنی وي د جسم فاصله د محراک څخه کم نو کیو به منفي همیشه جوړیږي نو مثبت نه سي کېږي دا دوه کې یو دی. اوس نو که چیرې بیا د فی فاصله د محراک د فاصلې نیمایي وه لکه په دا مثال کې نو باره د جسم د تصویر فاصله د محراک د فاصلې سره مساوي راوځي منفي 10 سي کېږي. نو موږ تاسو په سوال کې باره اول جزء ورته سیکو. په بل سوال کې راته وایي که د محدبې هندارې محراکي فاصله 10 سانتي متره او د جسم فاصله له هندارې څخه 40 سانتي متره وي. محراکي فاصله یې راکړې ده البته هنداره محدبه ده. اول باید موږ تاسې په سوال باندې سر خلاص کو چې سوال کې موږ ته چیش راکول سوي دي او چیش راڅخه غواړي. محدبه هنداره ده محراکي فاصله یې 10 سانتي متره اف یې مساوي په 10 سانتي متره سره دي. د جسم فاصله له هندارې څخه 40 سانتي متره یعنی فی چې دا هغه 40 سانتي متره ده. د تصویر فاصله له هندارې څخه پیدا کړي کیو. اوس نو که موږ تاسې محدبه هنداره په یاد وي په محدبه هنداره کې موږ تاسې ویلي وو چې یوازې یو تصویر جوړیږي همیشه یو تصویر دی خواص یې راسته دی مجازي دی او تر جسم کوچنی دی. نو دا خبره باید ستاسې په یاد وي په محدبه هنداره کې همیشه تصویر فاصله د محراک د فاصلې څخه کمه ده. ولې ځکه موږ تاسې ویلي وو چې تصویر په محراکي فاصله کې جوړیږي. نو چې په محراکي فاصله کې دی د محراک دې خواته د راس خواته دی همیشه نو د محراک په نسبت فاصله کمه جوړیږي. که دا موږ تاسې محدبه هنداره په نظر کې ونیسو دا مثلا جسم په هر ځای کې چې تاسې ورته ږدي دا محراک فرض کو اف نو تصویر چې دی هغه په دا فاصله کې جوړیږي. نو د تصویر فاصله چې دا هغه همیشه تر محراک د فاصلې کمه ده. تصویر نسبت و هندارې ته تر محراک ډېر نږدې دي. نو موږ تاسې وایو چې همیشه د تصویر فاصله تر محراک تر فاصلې کمه ده. نو ګورو د محراک فاصله راکول سوې د 10 سانتي متره نو د تصویر فاصله باید تر 10 کمه سي. دغه کې ګورو کم جزء کېږي اسانه ویلی سو ډایرکټ 8 سانتي متره سي دي. مجازي تصویر دی په هنداره کې او 8 سانتي متره یې بالا سي کو ځکه دام تر 10 لوی دی دام ټول تر محراکي فاصلې زیات یا مساوي دي. نو تر محراکي فاصلې چې کم دی هغه 8 سانتي متره. خو بیا هم د محاسبې د اسانۍ په خاطر موږ تاسې ویلی سو چې 1/p جمع 1/q مساوي کېږي په منفي 1/f سره. نو راځو د فی پر ځای باندې قیمت موږ تاسو ته راکول سوی دی 40 جمع 1/q د q قیمت نه لرو مساوي په منفي 1/40 د f قیمت چې دی هغه 10 سانتي متره. نو راځو q پیدا کوو د 1/40 اخواته اړو 1/q به مو مساوي صفه 1/10 اخواته لرو منفي د بل چور واړو منفي 1/40 بس دواړو ته مشترک مخرج 40 نیسو 40 پر 10 باندې دا یې 4 په منفي 1 کې دا منفي 4 40 پر 40 باندې یو په منفي 1 کې دا منفي 1 منفي 4 منفي 1 دا منفي 15 تقسیم پر 40 که مساوات دواړو خواوې سرچپه کوو که دواړو خواوې سرچپه کړو نو کیو به مساوي سي 40 پر 15 پر منفي 15 دا یې منفي 8 سانتي متره. نو د سوال جواب موږ تاسې په لاس راوړئ. نو اسانه ویلی سو چې دا جزئي کېږي. په بل سوال کې راته وایي له مقررې هندارې څخه جسم په کومه فاصله کې کېښودل سي تر څو چې لویښودنه یې یا ګاما یې مساوي په 2 سره سي. په هغه صورت کې چې د انحنا شعاع یې 40 سانتي متره وي. دا سوالونه زده کوونکو تاسو ته ډېر په کانکور کې راځي. که چیرې دا سوال راغلی چې یوازې محراکي فاصله راکول سوي یا د انحنا شعاع ورسره لویښودنه نو دلته تاسې به داسې وکړئ اول به د لویښودنې د رابطې څخه د فی او کیو ترمنځ اړیکه پیدا کړئ. د فی او کیو ترمنځ اړیکه څنګه جوړیږي صحیح خبره ده. اول مخکې له دې څخه که چیرې موږ تاسو وګورو په سوال کې موږ تاسو ته راکول سوي دي لویښودنه یا ګاما قیمت راکول سوی دی 2 یعنی تصویر چې دی هغه تر جسم لوی دی 2 چنده دی او د انحنا شعاع یا آر چې دی هغه راکول سوی دی 40 سانتي متره اف نو د دې نیمایي کېږي مساوي په 60 سانتي متره سره. مخکې له دې چې تاسې محاسبه اجرا کړو نو دا یو لنډ فورمول باید ستاسې د کروي هندارو د هندارو په اړوند په یاد وي
هغه دا که چیرې زه غواړم چې د جسم فاصله پیدا کړم نو محراکي فاصله تقسیم پر لویښودنه یا مګنیفیکیشن جمع اف سیدی مګنیفیکیشن یا ګاما موږ تاسو سره کول شوې ده. ګاما په مګنیفیکیشن په ام سره هم ښودلی سو او په ګاما سره هم. نو ته راولاړېږې د محراک فاصله راخې پر دغه باندې پر لویښودنې باندې ویشې ورسره کوې بېرته د محراک فاصله. یعنې په دا ځای کې که موږ تاسو وګورو ګاما مو 2 ده اف مو 10 دی نو 10 به راواخې پر 2 بیا وویشې دا څو دا 10 بېرته 10 ورسره جمع کېږي دا به مساوي سي په 10 سره. نو موږ تاسې ډایرکټ ویلی سو چې 10 صحیح دي. خو د محاسبې د اسانۍ په خاطر باندې د سم اون د جواب د پیدا کول په خاطر باندې موږ تاسې راځو اول د ګاما څخه د دوی ترمنځ اړیکه پیدا کوو. موږ وایو چې ګاما مساوي ده په کیو پر پی سره. نو چې کیو پر پی ده راځه د کیو د پی ترمنځ اړیکه پیدا کړه. موږ تاسې ویلی سو د ګاما پر ځای باندې به 2 کښېږدو مساوي به په کیو پر پی سره کو. د کیو قیمت که چیرې پیدا کړو طرف وسط به وکړو دې ته به یو مخرج ورکړو کیو به مساوي سي په 2 چنده د پی سره. دا اړیکه چې دې پیدا کړه کیو دې مساوي دي په 2 چنده د پی سره. اوس راځي دا په عمومي فورمول کې ږدي. عمومي فورمول موږ تاسو ویلي چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي په یو پر اف. د پی پر ځای باندې خو قیمت نه لرو خپله پی به کښېږدو د کیو پر ځای باندې قیمت دا یږدو 2 پی مساوي کېږي یو پر اف د اف پر ځای باندې قیمت 10. دواړو ته مشترک مخرج 2 پی نیسو 2 پی ورته ونیسو پر پی باندې ویشو دا یې 2 په یو کې دا 2 جمع 2 پی پر 2 پی دا یو په یو کې دا یو مساوي کېږي په یو پر 10 سره. انو 2 یو دا څو د 3 تقسیم پر 2 پی مساوي کېږي په یو پر 10 سره. انو د طرف وسط به وکړو 2 پی په یو کې دا 2 پی مساوي به سي په 3 په 10 کې دا 80 دواړې خواوې پر 2 پسې ویشو قیمت به د پی مساوي سي په 80 پر 2 دا 10. نو د پی قیمت مو مساوي سو په 10 سانتي متره سره. که د کیو قیمت پیدا کوو نو موږ تاسې دلته د پی قیمت لرو هغه ته 2 پسې ورضربو ور به کیو مساوي سي په 2 چنده ده نو 2 ضرب 10 دا څو دا 80 نو د کیو قیمت مساوي دی په 80 سانتي متره سره. نو د محاسبې د اسانۍ په خاطر مې درته ویل که چیرې پی پیدا کوو اسانه په کانکوري شکل کې کانکوري کې داسې سوال راځي نو تاسې د دې پر ځای چې د دونو محاسبه اجرا کړئ نو مازې لنډ داسې وکړئ محراکي فاصله پر لویښودنه وویشئ 10 سانتي متره پر 2 وویشئ دا 10 بېرته محراکي فاصله 10 ورسره جمع کړئ دا 10. نو لنډ ویلی سو چې د دې جواب مساوي په 3 سره دی. نو زده کوونکو دا و زموږ تاسې د هندارو د کروي هندارو اخرنی درس چې موږ تاسې پر کروي هندارو باندې بحث وکړئ. د کروي هندارو مکمل ځانګړتیاوې مو توضیح کړلې د هغوی باندې موږ تاسې د کتاب حل مثالونه راواخیستل په تمرین کې مثالونه او په کانکور کې مثالونه راواخیستل چې کوم ډول مثالونه راځي په کانکور کې. دا دې وی کې چې یو څه مو ترلاسه کړي نو تاسې کوشش وکړئ چې د کانکور فورمونه نور اضافي سوالونه پر حلوئ تر څو ښه مو صرف خلاص شي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر بل درس پورې چې بیا هم زه ستاسې خدمت ته راځم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.